کسه د هغه کس انځور هم رالېږلی شئ؟ سم وخت دی چې له دې نظر وژغورو. هرې خوا ته پولیس دي که ډز وکړي د ټولو پام به مونته شي. راځه چې څو کاله نه اوبه نیول شو. هر څه چې کېږي به دې شي تر څو چې عاکف ونه وژنم زه نه ځم. کوي وروره پام کوئ چې ګډوډي نوره لویه نه کړي سمه ده وروره دا څوک ډز کوي نه پوهېږم خیر خو موخه یې مونږ یو ډېر پام کوئ نور ستا په غاړه دی کار دې خلاص کړه امر مو په ځای کېږي راځئ چې وتښتو که نه نو ونیول شو هله راځئ زر کوئ هله زر کوئ هله زر کوه هله راځه شاته به ګوره ناوخته ده هله نو اوسکانه نوردینه وسلې مو ټولې کوئ هله پولیس راځي کیفت څه کوې ها وسله دې لرې وروره مه کوه کېدای شي دلته ډېر انسان ووژل شي موږ همداسې لاس تر زنې کینو ها ای خدایا صبر وکړئ څه کوئ موږ د خپل ملګري جنازې لپاره دلته راغلي یو وګورئ موږ تاسې سره یو خوا کې یو خو موږ تاسې سره نه یو امیر صاحب دوی سره وسلې هم شته عاکف ګندوزال ته یې نه یم توبه باید موږ سره حوزې ته راشئ ګورئ تېروتنه کوئ مخکې شئ راځئ خدای مو تباه کړه ښاغلی عاطفه دا خبره رښتیا ده چې د سلطان عبدالحمید موټر کې تاسې بام ایښی رښتیا ده د سلطان عبدالحمید موټر کې ما بام ایښی و رښتیا ده هو ښاغلی عاطفه د څه لپاره مو غوښتل چې هغه کس ووژنئ زه د قاتلانو په څېر ښکارم ځواب غواړو ښاغلیه ما څېره د قاتلانو په څېر ښکاري راځئ نو زر کوئ نور د کار خلاص شو ټول عمر به دې په زندان کې تېر ما ته وګوره ته قاتل یې دوه وکچې همدلته پاتې شم که نه نو زه به دې خوښ شم ورور جانه موږ هم مسلکه یو تېروتنه مو کړې ده ښه وګوره موږ د دې هېواد اصلي بچیانو د دې هېواد سره مینه لرو سمه ده ځینې وخت مو تېروتنې کړې دي خو توبه مو کړې ده آخر مو سمه لاره پیدا کړې ده وروره ته غلی شه که ګناه ونه لرې خلاص به شي خیري غلی شه خوله دې هم خلاصه نه کړې سمه ده خو وروره زه هڅه کوم دوی پوه کړم خو ته ماته غوسه کېږې خیري غلی شه که نه تاسې سره کم په کار نه دي نور هېڅ خبره نه کوم سمه ده خپله ځم خوشې که څه کوې لږ به په تمه شو چې عاکف څه کوي ته هم په تمه اوسه ستاسې په خواخامې خبرې وکړې اوس تاسې هم زما غوښتنې پر ځای کوي تاسې څه غواړئ د سیاسي ګوندونو د قانون 11مه ماده بدله کړئ ولې دې لپاره چې د ملت وکیل شئ وګوره که ښکاره وایم نو ناممکنه کار له موږ نه غواړئ که بهرني ملګري دې هم در سره مرسته وکړي ته خپله هم پوهېږې چې دا کار ناشونی دی امکان نه لري ښه نو بیا ما سره مرسته وکړئ چې بل هېواد ته لاړ شم
په دې رښتیا زما نه پرته ته خپله هم پوهېږې، خو ډارېږې چې ځان ته رښتیا ووایې. نړۍ بدله شوې، په نوې نړۍ کې تا ته هېڅ ځای نشته. یوه نوې محکمه دې جوړه شي، بیا ځلې دې ما محکمه کړي. هېڅ کومه محکمه تا ته د ترکیې محکمې په څېر معامله نه کوي. 40 کلونو کې 15 وژنې، بیا هم ژوندی، او په داسې حال کې چې اوس هم خپل سازمان ته د وکیلانو په واسطه پیغامونه ورلېږي. که غواړې زه تا ته یو بل لوی ټلویزیون هم درلېږلی شم. ډېر ښه سریالونه او خپرونې ټلویزیونونو کې شته. دولت چې تا ته 15 نور ملګري درلېږي، هغوی سره یو ځای به یې ووینې. کوم بل څه شته چې موږ ته یې ووایې؟ تاسې ته مې هر څه نه دي ویلي. د بېلګې په توګه د بېلګې په توګه د سازمان پټ آرشیف په اړه. اوس نه خو په یوه مناسبه نیټه کې زما د مړه کېدو خبر خپور کوي. څېره مې پلاستیکي جراحي کوي، نوې پېژند پاڼه راکوي او د تل لپاره غلي پاتې شوي. د آرشیف د زرګونو سندونو په مقابل کې له تاسې نه دا هر څه غواړم او راسي او داسې ځای کې ژوند وکړم چې موبایل هم کار ونه کړي. ولې غلي شوئ؟ ما خو ستاسې په خوښه خبرې وکړې. که ما داسې خبرې نه وای کړې، اوس به لویه ګډوډي جوړه شوې وه. تا یوازې خلکو ته رښتیا وویل. که فکر کوې موږ سره دې معامله کړې ده، داسې کوم کار نه دی شوی. وبه وایو چې موږ ستا دا غوښتنې ومنلې او ته د باندې ووتلې، ان د ملت وکیل هم شوې. په محکمه کې هم برحقه ثابت شوې. په هر حال فکر کوې داسې به د 80 میلیونو انسانانو په وجدان کې هم په حق ثابت شي؟ کومه جګړه چې د 10 کالو راهیسې پیل کړې، د هغو زرګونو شهیدانو حساب به څنګه ورکړي؟ کوم کسان چې د دوکه کړي او د دروغو خبرې دې چې ورته کړي دي، د هغه زرګونو ځوانانو د شهیدانو حساب به څنګه ورکړي؟ ته په داسې موقف کې نه یې چې موږ سره معامله وکړي. له دې وروسته یوازینی کار چې کولی شي هغه کتاب لوستل او له ژوند نه خوند اخیستل دي. له دې ملت نه دې ډېره تمه مه لره. خبرې مو خلاصې شوې، هله پورته شه. هو قدرمنو لیدونکو، موږ ته اوس یو نوی خبر راورسېد. د ترک ملت پاله او د کردانو انقلابي ځوانانو ترمنځ چې په نشان تاپاکې سره جګړه رامنځته شوې وه، هلته یوه جالبه پېښه شوې. عاکف ګندوز آل د دې پېښو وروسته له وسلې سره نیول شوی دی. ګرانو لیدونکو، ښاغلی مینیکا، تاسې په دې اړه څه وایئ؟ که زما نظر واورئ، همدا اوس باید د څېړنې یو هیات جوړ شي. هغه سړی باید د عدالت مخې ته حساب ورکړي او چې جرمونه یې چې کړي دي حساب یې واخیستل شي. له همدې ځایه خپلو ټولو کردانو ورونو ته غږ کوم، خدای پوهېږي چې دې سړي په شمال ختیځې انادولا کې څومره پټې وژنې کړې وي. د دې کار شامه پرېږدئ، له دولت نه حساب یې واخلئ. ښاغلی مینیکا، دلته یوه بله پوښتنه هم شته. هغه سړی د چا لپاره کار کوي؟ چا هغه ته دا دنده ورکړې ده؟ چا دا سړی روزلی دی؟ اوس دې نو زما خوله خلاصه کړه. د هغه کس نوم درته وایم، د چا په امر چې دا سړی دا ټول کارونه کوي. بیخي حیران یم. خیري سمه ده، ارامه اوسه. نشم اوسېدلی، ارام نشم اوسېدلی. بخښنه غواړم ښاغلیه. نور نو غلی شه خیري. وروره څنګه غلی شم؟ ها څنګه غلی شم؟ زړه مې کېږي سرغړونه وکړم. ته څه ته په تمه وې؟ ها غوښتل دي چې خلک درته افریني درکړي که څنګه؟ ها موږ هم پخوا ډېر بد کارونه کړي دي. یوه ورځ خو موږ سره باید حسابي شوې وای که نه؟ خلک به مو څوکیو کې تړل او په بار به مو سوري کول، سخته شکنجه به مو ورکوله. هو دا کارونه مو کړي دي، خو هغوی داسې کسانو چې بمونه یې کېښودل
په نندارتون کې څو کسانو ووژل په یاد نه دي که څنګه ووایه که نه ولې دې هغه کسان پولیسو ته ور نه کړل ولې دې محکمې ته وړاندې نه کړل وروره لږ څه وروسته به بېرته په اسانۍ سره خوشي شو هر څه چې وایې ویې وایه موږ تېروتنه کړې به دا خبره ومنه د دومره ګناو په بدل کې هېڅ سزا ونه وینو ها هېڅ سزا نه لري سمه ده لري یې خو اوس نه وروره که ته نه وای اوس به په کوڅو کې د وینو سیل روان شوی و دروغ خو نه وایم که ثابت رو خپل ځان نوی قربان کړی اوس به خپل منځي جګړه رامنځته شوې وه وروره هر څنګه چې وي خیري یوه ورځ خو باید موږ سره حسابي شوی وای او هغه ورځ نن ده خیري هسې ځان مو ستړی کوه هر څوک چې خپلې ګناه نه توبه وباسي داسې وي لکه چې هېڅ یې دا ګناه نه وي کړې موږ ځینې تېروتنې کړي دي خپل ځان سره مو ځینې لاملونه هم ورته لرل کیدای شي موږ به په حق هم وو خو دا خبره باید په یاد ولرو چې د سمې لارې ټاکلو تر څنګ باید په لاره کې واسطه هم سمه وټاکل شي که نه نو د لارې له ګواښ نه به په امان کې پاتې نه شئ هر ځل مې چې یاد ته راځي ځان نه مې کرکه کوم زه څنګه دومره ظالم شوی وم څنګه دومره بې رحمه شوی وم سمه ده مبارک دی وی مې نکایا ستا نندارې ته حیران پاتې شوم هیله کوم پیکاسه موږ په ډېر مناسب ډول توپ ګول که نور نو ستا کار دی یو ځل ما ته رانږدې شي بیا ګول وهل اسانه دي هو موږ ولې دلته راغلي یو ستا د هغه 93 کال پروژې په اړه فکر کوم زموږ هغه پروژه له افسانو نه ډکه ده تاسې راته امر وکړئ چې د 93 کال کومې پروژې بیا پیل کړم غواړم پوه شم د مادام ماکسیمې پېښه که د کوجي پېښه کومه یوه یې ګرانه ستا په اند په دې ملي بس کې به څو عسکران دي 10 یا هم شاید 25 زه وایم چې دوی نه 33 جوړ کړو څنګه به وي وای 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 د 33 عسکرانو وژلو پېښه یادوې څنګه چې په بینګول کې شوې وه هغه د ښار په منځ کې چې رسنیو کې پېښه په ژوندۍ بڼه خپره هم شي ها هو بیخي هم داسې غواړم دا کم عقل ملت په بل ډول نه راویښېږي مینیکا نه مینیک جانا نه ستا په اند اوس یې وخت نه دی رارسېدلی چې کارونه مو پیل کړو وخت یې را رسېدلی ښه نو دفتر ته به لاړ شو او په نورو جزیاتو به یې خبرې وکړو های های ولې نه داسې خبرې مې ډېرې خوښېږي مرایا دفتر ته ځو حرکت وکړه یوه موده به موږ دواړه په ډېرو ستونزو کې راګیر شو عاکفه که ځان چمتو کې ښه به وي موږ ته به خاینان ووایي وبه وایي چې موږ پردیو ته کار کوو خو هېڅ پرې مه خفه کېږه په دې خبرو هېڅکله نه خفه کېږم د یو څو خرڅ شوو کسانو خبرو ته نه ګورم خو دا هم رښتیا ده چې موږ یې ستونزې کې راګیر کړي یو دا د دوی د لسګونو کلونو لوبه ده هم وهل کوي او هم ژاړي هم عملیات کوي او وژنې کوي او مخکې له مخکې چمتو شوي سناریو ته په کتو سره یوه بله ډله ملامتوي کله کله یې په کین سازمان کله کله یې په ملت پالو او کله هم په دین پلوو په هر حال موږ باید خپل کار وکړو د یوې څېړونکي کمیسیون خبرې کېږي ځینې خبریالان قاضیان څارنوالان ان ځینې امنیتي ډلې به هم په موږ باندې فشار راولي په یاد ولره
وبه وایي چې زه یې زندان ته ولېږلم بیا به څه وشي که نور عملیاتونه پیل کړي بیا سمه ده نور ځوانان هم شته چې دې هېواد ته خدمت کوي کېدای شي زرګونه کسان دې فرصت ته په تمه وي خو هېڅوک هم د بل چا ځای په سمه توګه نشي ډکولی ته همداسې یاکفه هم زما لپاره هم د دولت لپاره او هم د هېواد لپاره همداسې یو کس یې دا ستاسې وفاداري ده ښاغلیه ښه نو اوس څه وکړو ښاغلی مساره یوه لاره به ورته پیدا کړم اندېښنه مه کوه هسې هم ته په رسمي ډول ټولو ته مړ شوی یې که تا له چا پوښتنه وکړه ووایه زه له هېڅ نه هم خبر نه یم ووایه زه زندان کې وم په هېڅ هم نه پوهېږې زندان نه دې ځانګړې اجازه اخیستې وه او خپل ملګري جنازې لپاره وتلی وي وسله مې څنګه ستا نه ده په هغه بیروبار کې دی له ځمکې نه پیدا کړه غوښتل دی خپل ځان نه ساتنه وکړي هسې همدا وسله ستا په نوم ثبت نه ده نور کار ما ته پرېږده سمه ده ښاغلیه بخښنه غواړم چې مزاحمت مې وکړ خو په جزیرې باندې د شویو عملیاتو په اړه یو کمیسیون جوړ شوی دی هغوی غواړي عاکف نه اظهارات واخلي دا دی اوس ښه شو هسې مو نوم پیدا که زه د عاکف په څېر هېواد باندې ماین وګړی چاته نه پرېږدم او هو دې کمیسیون کې څوک دی ښاغلی مساره چیرته ځې یو دوه ځایه باید زنګ ووهم دا کمیسیون غواړي تاسو سره هم وګوري نن شپه تاسو نه هم ځینې پوښتنې لري هره پوښتنه چې کوي ځواب به یې هم واوري اندېښنه مه کوه بسنه کوي چې د ځواب اورېدلو جرأت ولري عاکفه څنګه چې مو خبرې وکړې سمه ده ښاغلیه خوشحاله اوسې هدیرې کې مو څه وکړل عاکف پولیسو ونیوو ډېر ښه ډېر ښه اوی زما مینه والو له ګیرسون څخه دا رالیږلي دي هغه باید عدالت ته خپله حساب یې ورکړي ښه کار مو کړی دی د هرې ورځې په تېرېدو مې ته نور هم خوښېږي لیلا راتلونکی روښانه دی که نه بلې سمه ده ډېر ښه ډېر ښه پوه شو که کوم پرمختګ وشو خبر راکوئ څه شوي دي مسار نن ماښام له خپل پټ شوي سوري نه راوځي څه وایې باید کمیسیون ته اظهارات ورکړي چې د دې برید په اړه څېړنه کوي هغه هم په دې طور چې عاکف سره اړیکه لري دا خو ډېر ښه خبر دی موږ څه وکړو هغه کمیسیون ته دننه کېږي بېرته راوځي د راتلو وروسته مخامخ مخکې له دې چې راوځي مړ به یې کړم هو هغه د خپله خوښه ده نو دا کار څوک کوي ولې تا ونه ټاکو دا کار کولی شي البته چې کولی شم په خوښۍ یې کوم اجازه راکړئ چې دا ویاړ ما طرفه برخه شي ښاغلی پیکاسا عاکف سره مې حساب خلاصه نه شوه مسار سره به یې خلاصه کړم ډېر ښه هر څنګه چې غواړې چای والا خپل ترمنځ دا خبره حل کړئ چای والا دې دا کار وکړي دا ښاغلی به نن په کمیسیون کې اظهارات ورکړي تاسې ورسره همغږي وکئ سمه ده ښاغلیه ته څه کوې
ولچک کومې ښاغلیه که نن دا سړی نه وی هېواد کې به جګړه رامنځته شوې وه ده سره د یو رښتینې اتل په څېر چلند وکئ بې ځایه کارونه مه کوئ پوه شوئ ژوندی اوسې مدیر صاحب ډېره مننه بخښنه غواړم مدیر صاحب مهرباني وکړئ یعنې 9 ملي متر وسلې سره معرفي دا وسله رښتینې قاتله ده زه یې هم لیدلی شم واخله بېګوده وای ښاغلیه لومړی ځل دی چې داسې وسله وینم له بلجیم نه مې راغوښتې ده په ټوله نړۍ کې یوازې 10 داسې وسلې شته زما په اند داسې یو ځانګړي کس لپاره همداسې ځانګړې وسلې ته هم اړتیا ده دا یې هم مرمۍ دي مرمۍ هم بل ډول دي هو ځانګړې مسي پوښ لرونکې مرمۍ دي دا مرمۍ څه ځانګړتیا لري پوهېږې مینې کایا د دې مرمیو تر ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې په اسانۍ سره څو ټوټې کېږي له همدې امله یې په پوښ کې څو کرښې ویستل شوي توبه خدایه کله چې مرمۍ له تومانچې ووځي ګرمېږي او د مرمۍ منځ کې بارود اوبه کېږي کله چې مرمۍ وجود ته دننه شي مسي پوښې خلاصېږي او هغه ګرم شوي بارود د بدن په منځ کې سړېږي له همدې امله بدن کې ډېره زیاته ساحه تخریبوي د مرمۍ چې موجي حرکت کوي له همدې امله د مخې له خوا یو کوچنی سوری جوړوي خو د وتلو په وخت کې بیا یو لوی سوری جوړوي وای 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 آفرین ومې لیدل که نه ښاغلیه اوس هم موږ سره داسې تکړه نجونې شته د لیلا تګ ته اړتیا نشته چایوالا به په یوازې ځان دا کار حل کړي هر څنګه چې تاسې وغواړئ ته ښاغلی مظهر تعقیب کړه چې چېرته به وي لیلا که کوم بدلون راغی موږ ته خبر راکړه سمه ده ښاغلیه مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ونیسئ په دې وخت کې موبایل ګل دی داسې شوي وای کلاره نه کېږي چې بل کور ته کډه وکړو یعنې چېرته بابا دوی په ګاونډ کې مې ډېر ښکلي کورونه شته اوس هم د هغه ځای په اړه فکر کوې ولې داسې وایې بې ځایه خبرې مه کوه دې حالت ته وګوره دلته څنګه ژوند وکړو له دې نه وروسته هېڅ شور ماشور نه غواړم څه شوي غټ کور دی خلک په دې سړه هوا کې په خیمو کې ژوند کوي شکر وباسئ په دې حالت باندې له خدای نه ډېر راضي واوسئ الحمدلله ډېر چاپلوس یې زه به اوس ټول کور ښه پاک کړم اندېښنه مه کوئ موږ به هم ورسره مرسته وکړو خورې زه باید درس ووایم سمه ده تاسې خپل کار وکئ زه یې حلوم هلته څومره ډېر صفاکاران وو زه یې ګورم
امیر صاحب علیکم السلام. خیرت دی د صفاکارۍ نوبت دی نیازي دا ټوکه بل وخت وکړه، بل ځای کې به وخاندم. بخښنه غواړم امیر صاحب خیرت دی. 2 دقیقې خبرې کولی شو؟ اولادونو هلئ موږ ته اجازه راکوي. راځه چې ځو. نیازي کښېنه، ولې ولاړې؟ څه وایې نیازي؟ امیر صاحب نن د سلامي په نوم یو کس حوزې ته زنګ وهلی د سینان په نوم یو خبر دی. ښه. هغه وویل چې نن شپه د وسلو سوقیات لري. ادرس او د موټرو د پلیټ شمېرې یې راکړي. څه وایې؟ انشاءالله دا ځل به بریالي شو نیازي. سمه ده، خو دا سړی څوک دی؟ څنګه پې باور کولی شو؟ مجبوروي چې پې باور وکړو نیازي. زموږ په لاس کې بل هېڅ څه هم نشته. په لوی خدای توکل کوه او ورځو بله چاره نشته. هسې نه به هم هرومرو یو ورځ زما منګولو کې ولوېږي. بله هېڅ کومه لار نه لرو. ملي بس تل په هم دې ساعت کې راوځي له دې ځایه دې خواته او له دې ځایه مونږ کلا بندوو. ساتونکي ورسره نشته؟ کېدای شي مخې ته یو موټر وي. پوه شوم. لومړی مسار، وروسته له غاز کران. پام کوه چای والا چې د جزیرې عملیات په څېر نه شي، که نه نو موږ به ختم شو. ته باید دا کار هر څنګه چې کېږي خلاص کړې. خلاصوم یې، اندېښنه مه کوه. بله پیکاسا او سینان جانا څنګه یې؟ خیا د چای والا امانتونه دې څنګه کړل؟ ټولې په لاره کې د استانبول خوا ته را روانې دي. ډېر ښه، په ځان پام کوه. د لیدو په هیله. یوازې زموږ خپله ډله د عملیاتو ته ځي، سمه ده؟ زه، ته، ولکان، ګوکان او توپراک، بس همدومره. په بل کس باور نشو کولی. په خواشینۍ سره دا کسان زموږ په منځ کې هم جاسوسان لري. اندېښنه مه کوئ امیر صاحب، زه به هر یو ته جلا جلا خبر ورکړم. ته ودرېږه، وژنم د کلام مې شته. ایا څوک نشي کولی؟ نوربانو، الپره، بیا څه خبره ده؟ پلاره ده ته یو څه وایه، زه یې لیونی کړم. پلاره ما څه نه دي کړي. غلی شه، دروغ مه وایه. څه شوي؟ ولې دومره په غوسه یې؟ دی ما په غوسه کوي. وایي زه غواړم بېرته مابادي کره مې لاړه شم. همداسې بې ځایه خبرې کوي. سمه ده لورې، پرېږده چې ووایي. دا ستا ورور دی، لږ څه شوخ دی خو زړه کې ډېر پاک دی او بیا له تا نه ډېر وړوکی دی لورجانې. ته خو تل ده د پلوي کوې، ستا لپاره هر څه هم دا دی. اوهو، دا څنګه خبره ده نوربانو جانې؟ ما کله ستاسې په منځ کې توپیر کړی، لور مې یا زوی مې، تاسې دواړه په ما ګران یې. زه دې کور کې اضافي یم، که مور مې ژوندی وای داسې نه کېدل پلاره. لورجانې بې ځایه خبرې مه کوه. وګوره هسې به مې په غوسه کې او خفه به م وکړم. دې کور کې نو نور زما صبر مه ازمایئ. تا لپاره مې هم حوصله ختمه شوې ده. هله کوټې ته لاړ شه، زر کوه. نوربانو اوس لویه شوې او ځوانه جلۍ ده. په دې عمر کې او دې زمانه کې داسې کارونه نورمال دي. زه خپله لور پېژنم نیازي. په دې وختونو کې بل ډول چلند کوي، خو یې بدل شوی دی. خدای به خیر راپېښ کړي انشاءالله. انشاءالله. نوربانو څنګه یې ګرانې؟ زه یم آرزو. سلام آرزو خورې. نوربانو څه شوي؟ ته ژاړې، څه ستونزه لرې؟ څه نه دي شوي؟ ته څه کوې؟ څه وکړم ګرانې؟ تا پسې ډېره خفه شوې یم، ځکه مې زنګ وواهه. داسې هم خفه شوې یم. ښه، څه خبره شوې راته ووایه. کومې خبرې باندې خفه شوې ده؟ لږ یې ژړلي دي. ځان پوهه داسې څه شوي؟ څه شوي ګرانې؟ حاله ووایه. کومه خبره نه ده. نه پوهېږم، ځان ډېر یوازې احساسوم. هېڅوک ما نه درک کوي. واوره چې څه وایم، له پلار نه دې اجازه واخله چې نن شپه یو ځای ډوډۍ خوړلو ته لاړ شو، لږ به دې فکر بدل شي. زما له خوا سمه ده، خو پلار مې راته اجازه نه درکوي. څنګه اجازه نه درکوي ګرانې؟ ته اوس غټه نجلۍ یې، اوس هم خپل پلار نه اجازه اخلې؟
او خو بابا دې هم غواړي تا ته ځینې خبرې ووایي. رښتیا؟ د څه په اړه؟ د لوړو زده کړو په اړه. که راشې ماښام به په ارامۍ سره خبرې وکړو. سمه ده ګرانې؟ فکر نه کوم خو پوښتنه به وکړم. که اجازه دې واخیسته نو موږ د کادکوی پیرا پلور مرکز کې یو. زه به ځان ته نوې جامې هم اخلم. که راشې تا ته به هم جامې واخلم. سمه ده، بیا درته خبر درکوم. د لیدو په هیله. نوربانو اوره پلارجانه. نوربانو لور یو ځل لاندې راشه. درغلم. ووایه پلاره. لورې نن شپه موږ یو مهم کار لرو. زه ناوخته راځم، کیدای شي هېڅ را نه شم. تاسې نیازي ورور کره بوځم. ها پلاره اړتیا نشته، موږ کور کې پاتې کېږو. دې حالت سره باید ځان عادت کړو، همداسې نه ده؟ تا ته خو به داسې ډېر کارونه پیدا شي. هو داسې خو ده، خو تاسې نه ډارېږئ؟ نه ولې به ډارېږو پلاره؟ ښه سمه ده. نیازي زه ځان چمتو کوم او درځم. سمه ده مس. کیف ګوندزال ته یې؟ نه. ښه نو فاتح مردوغلو څوک دی؟ زه یم. نو بیا کیف ګوندزال څوک دی؟ زه څه پوهېږم، فکر کوم له چا سره مو ورته کړی یم. ویل کېږي چې په رسمیاتو کې د مرګ ثابت شوی، خو بیا هم دولت لپاره کار کوي. هو دا خبرې زما غوږونو ته هم راغلې، خو په خواشینۍ سره د خلکو خوله خو نشو تړلی. هر څوک هر څه وایي. مونږ ته رښتیا ووایه، عاقب ګوندوزال ته یې او که نه یې؟ وګورئ، زه فاتح مردوغلو یم. یو ډېر نږدې ملګری مې چا ټپي کړی و. د هغه په تور زه 2 کاله او 4 میاشتې زنداني شوم. وروسته هغه خپل ژوند له لاسه ورکړه. د هغه جنازې لپاره مې اجازه وغوښتله. اجازه یې راکړه. ورشئ ویې ګورئ، ټول سندونه شته دي. د زندان حاضري وګورئ، د رخصتۍ اسناد وڅېړئ. هلته زما هر څه ثبت شوي دي. په دې مې هېڅ نه پوهېږم چې زه مو ولې راوستلی یم. هغه انځورونه څنګه؟ کله دې چې غوښتل د جزیرې اوسېدونکی ووژنې، انځورونه دې اخیستل شوي. زه به څنګه دننه شوی یم؟ که یو محکوم یو بل زندان ته چې لوړ امنیتي تدابیر لري، هلته ډېرې په اسانۍ سره دننه کېدلی شي. بیا تاسې باید له ما نه مخکې نورو کسانو نه څېړنه وکړئ. پوه شوئ که نه؟ وګورئ، دا چې هغه انځورونو کې څه دي زه نه پوهېږم. همدومره پوهېږم چې زه هغه نه یم. ولې خپل موبایل نه روښانه کړي؟ راځه ښاغلیه. مهرباني وکړئ ښاغله. په اجازه دې زه به لاړ شم پیکس. امانت دې هم واخیسته. دا کار باید حل کړي. ستا د ښه خبر په تمه یم. یو ځل هوا تیاره شي دا کار به ډېر په اسانۍ سره حل کړم. اندېښنه مه کوه. حالا نو ځان دې تکړه کړه. ښاغلی مینیکه، ښاغلی مسار 1 ساعت وروسته کمیسیون ته اظهارات ورکوي. خیرات دی لیلا، ښه نه ښکارې لورجانې. لږه وارخطا یم ښاغلیه. د جزیرې عملیاتو ناکامېدو نه وروسته که په دې کار کې هم بریالي نه شو، ډېر به بد وشي. موږ د دې کار ماستران یو. حل کوو یې، حل کوو یې. ته اندېښنه مه کوه لورې. دوسیه دې راغله.
وبګورو چې ته په رښتیا زندان کې وې او که نه که موږ ته د په کتو دروغ ویلې وي اوس به ښکاره شي زما په خبره خو باور نه کوئ دوسیه ولولئ خپله به یې وګورئ خدای دې وکړي چې هر څه یې چمتو کړي کوم څه دې وویل نه څه مې نه دي ویلي ښاغلیه څه وشول د دې سندونو په کتو سره ستا خبرې رښتیا دي چې فاتح مردغلو زندان کې حاضر دی ډېره مننه ښاغلی مساره زویه ولې له ځان سره خبرې کوې که څه وایې ښکاره یې ووایه چې موږ یې هم واورو ما سره ځینې سندونه شته ویل کېږي چې تعقیب ګوندوزار دي او دلته هغه سړی مړ ښکارېږي دلته څه راباندې زه خو هېڅ پوه نه شوم ووایه که نه تاسې ډېرې زده کړې کړي دي چې په دې خبره پوه نه شوئ زه به نو څنګه پوه شم ما ته وګوره موږ ته سم ځواب راکړه پوه شوې تاسې دا کمیسیون جوړ کړی د رښتیا معلومول هم ستاسې دنده ده ما پکې مخکې وی پیدا کوو یې هېڅ اندېښنه مه کوه دې هېواد کې هېڅ غیر قانوني او غیر حقوقي کار ته اجازه نه ورکوو هر څه څېړو او ستا په څېر کسانو اصلي څېره به خلکو ته ښکاره کړو ته اندېښنه مه کوه اوس هم راته عاقف وایي وګورئ زما نوم فاتح دی فاتح مردغلو اوس به بېرته زندان ته لاړ شې له کوم ځایه چې راغلی وروسته به دې بیا هم راوغواړو سمه ده ښاغلو زر مې راوغواړئ هسې هم زړه مې په زندان کې ډېر تنګېږي لږ څه به مې زړه خوشحاله شي سمه ده مشره هغه مسار چې ډېر یاداوه او ویلي چې د استخباراتو متخصص دی هغه همدا سپین ږیری دی ته هم دلته په تمه شه زه خپله دا کار حلوم سمه ده لاسونه دې پورته کړه همالته ودرېږه لاسونه دې پورته کړه فکر مې وکړ چې راباندې پوه شو ښه شو چې ګیره نه شوم څه دې کول چېرته وې بیکاره نه یم ناسته کار مې کاوه راځئ چې لاړ شو پلاره نوربانو ګورم چې دا ځل څنګه ژغورل کېږي ها